ډاکټر صاحبانو راځو هارت کیتیټرایزیشن باندې خبرې کوو. زموږ سره په زړه کې کوم نوع کیتیټرایزیشن کیږي، کوم کیتیټر انسرټ کیږي او د هغې چې دی کوم مقصد دی، دا زموږ سره څه شی دی، دا ډېر امپورټنټ دی په یاد لرئ ډاکټر صاحبانو. فرسټ اف آل زموږ سره سوان گینز کیتیټر دی یا پلمونري آرټري کیتیټر دی ته هم وایي. دا یو وینس وریدي کیتیټر دی او د دې دنده زموږ سره څه شی ده چې دغه څه محاسبه کوي، measures the right sided pressure. right sided pressure چې څومره دی دا زموږ سره محاسبه کوي، یعنی right atrial pressure شو زموږ سره دا محاسبه کوي. د دې ترڅنګ پلمونري کیپیلري ویج پریشر محاسبه کوي زموږ سره. سم ده ډاکټر صاحبانو؟ پلمونري کیپیلري ویج پریشر هغه پریشر دی چې کوم موږ سره په پلمونري کیپیلري کې شتون لري. سروګیټ مارکر فار د لیفت اټریل پریشر دا پلمونري کیپیلري ویج پریشر چې دی دا زموږ سره ان ورته دی د څه شي دپاره، د لیفت اټریم د پریشر دپاره. بل زموږ سره کورونري انجیوګرافي دپاره استفاده کیږي هارت کیټرایزیشن، یعنی کورونري آرټریز چې کله زموږ سره کوم یو موږ وګورو ای سی جي کې چینجز وي، دا بلاک موږ ته ښکاري، هغسې سیمټمز وي، بیا په هغه حالت کې انجیوګرافي کیږي، موږ ګورو چې څومره ایکسټینټ ته څومره اندازې ته دغه کورونري ویسل چې دی دا زموږ سره بند شوی دی، دې کې بندښت رامنځته شوی دی، یا هم یو ویسل ډیزیز ده، ډبل ویسل ډیزیز ده، ټریپل ویسل ډیزیز ده. دې په اساس باندې موږ ګورو چې کم ویسلز انوالو دي د کورونري انجیوګرافي په واسطه باندې. بل زموږ سره پی سی آی د پارکیوټینس کورونري انټرونشن چې دا یا سپرینګ انسرشن دی، هغه چې کوم سټنټ انسرشن دی، دغه پروسیجر ته چې دی پارکیوټینس کورونري انټرونشن ویل کیږي. دا اصلا آرټیریل شریاني کیتیټرز دي، شریانونو د لارې دا انټر کیږي، لکه ریډیل آرټري، لکه فیمورل آرټري. او د دې استفاده زموږ سره څه دپاره چې ټو ویژوالایز اټیروسکلیروټیک لیژنز، موږ سره چې کوم اټیروسکلیروسس شوی اوسي په کورونري ویسلز کې، هغه لیدلو دپاره او د دې ترڅنګ کوم سټینوسس رامنځته شوی اوسي د کورونري ویسلز، د هغې ایکسټنټ یا اندازه موږ ګورو. یو کیتیټر زموږ سره ټرانسسپټل لیفت اټریل کیتیټرایزیشن دی چې دا زموږ سره هم وینس کیتیټر دی او په دې کې زموږ سره د سبکلیمن وین د لارې کیتیټر انسرټ کیږي سوپیریور وینه کې، او بیا ورپسې رایټ اټریم نه بیا د فوسا اوویلس د لارې، یعنی ټرانسسپټل د انټر اټریل سپټل څه دی دا صوره کیږي او په دې د لارې چې دی کیتیټر انټر کیږي زموږ سره چیرته؟ لیفت اټریم ته. سمه ده ډاکټر صاحبانو؟ ها، د دې استفاده چې د زموږ سره په دې کې زموږ سره ډایرکټ میجرمنټ، یعنی ډایرکټ محاسبه کوو موږ په لیفت اټریم کې د موجود فشار محاسبه موږ سره ډایرکټلی کوو. یا هم د څه دپاره استفاده کیږي چې کوم موږ سره پیتوجنیک فوکای وي. د پیتوجنیک فوکای د څه شي؟ د اریدمیاز. مثال په توګه موږ ویلې چې کوم د اټرل فبریلیشن اریدموجنیک فوکس دی، دا زموږ سره په پلمونري وین اوسټیا کې دی، په لیفت اټریم کې زموږ سره. مثال په توګه زه به دلته ډایګرام جوړ کړم تاسو ته. دا زموږ سره هارت دی، دا زموږ سره لیفت اټریم دی، چې کوم موږ سره د اټرل فبریلیشن فوکای دی د اریدمیا، دا زموږ سره په دې ایریا کې دي، په دې پلمونري وینز اوسټیا چې دي په لیفت اټریم په دې ساحه کې دي. دا کیتیټر داسې انسرټ کیږي رایټ اټریم ته، به دغه سپټم پې کراس کیږي، سپټم سیرل کیږي او داسې د سپټم د لارې انټر کیږي. یو خو رایټ اټریل پریشر دلته زموږ سره، سوري لیفت اټریل پریشر موږ ته صحیح معلومیږي دلته، او یو زموږ سره چې علت یعنی مطلب یوز یې دا دی چې د دې د لارې موږ سره کیتیټر ایبلیشن هم کیږي، یعنی دغسې کیتیټر راولو او دلته چې کوم موږ سره اریتموجنیک فوکس دی، کوم نه چې اټرل فبریلیشن سیالي تولیدیږي، دا ختمول کیږي، دغه ټیشو دلته نیکروز کول کیږي، یعنی د منځه وړل کیږي تر څو دغه اریتموجنیک فوکس رامنځته نشي او دا کومه اریدمیا چې رامنځته شوې دا د منځه لاړه شي ډاکټر صاحبانو. نو دې دپاره هم استفاده کیږي، دې پروسس ته ایبلیشن وایي ډاکټر صاحبانو. ها، راځو دلته یو کوېسچن وایو ډېر امپورټنټ دی. دا سیناریو ده، په دې سره به ستاسې دغه ټول چې کوم اناټمي مو وویله د هارټ د اریتموجنیک فوکای مو ویل، دا به ورسره کلیر شي. اول خو تاسو ای سی جي وګورئ ډاکټر صاحبانو. ای سی جي که تاسو وګورئ، اول فرسټ اف آل ریټ ګورو. ریټ تاسو ته معلومات دی چې دا ارریګولر ریدم دی. دلته آر انټرول تاسې ګورئ، دا یو اندازه نه دی، د دې آر او د دې آر ترمنځ کمه فاصله ده، بیا د دې اول ډیره وه، بیا د دې لږ د هغې نه کمه ده، بیا دلته چې راشي دلته بیا ډیره ده. دا آر انټرول دلته سیم نه دی، یو شی نه دی. کله چې آر انټرول یو شی نه اوسي نو دا زموږ سره اریدمیا وي، یعنې ریدم نارمل نه وي. سمه ده. اوس دلته راځو ګورو چې پی ویف شته که نه. که تاسو وګورئ موږ سره ډسکریټ پی ویو موږ سره په دې ساحه کې باید موجود وي، خو نشته دی زموږ سره پی ویو. چې پی ویو نشته او ارریګولر ریدم دی، دا دواړه زموږ سره یو خاص سیناریو جوړوي. خو اول راځو دغه سیناریو وایو چې دلته موږ نه غواړي څه په دې سوال کې. A 25-year-old female present to emergency room. 25-year-old female د ینګ ایج دی. سمه ده ډاکټر صاحبانو؟ ینګ ایج دی، په یاد لرئ. 25-year-old ده او فیمیل ده. presents to ER with dyspnea and palpitation. سمه ده، ساه کې ورته تکلیف دی او دې ترڅنګ
زړه درزا یې ډېره ده، یعنې سمپل الفاظو کې زه تاسو ته palpitations دي ورته. she states that she believe she may be having a panic attack. هلته داسې فکر راځي چې ګینې ما ته به یو پینیک اټیک وي په دې حالت کې به زه یم، زه به د پینیک اټیک په حالت کې. پینیک اټیک موږ سره یو سایکولوجیکل النس یا کنډیشن دی چې په دې کې زموږ سره پیشنټ ډیر پینیک وي، ډیر په تشویش کې وي، غټه غټه ساه اخلي او وارخطا وي یو نوع. she reports that she has walking her dog she was walking with her dog when suddenly she began to feel lightheaded and short of breath. وایي چې د خپل سپي سره مثلا واکینګ یې کولو، هغه یې ګرځولو، د دې ټایم کې چې دی سر پې را دروند شولو او دې ترڅنګ چې دی زموږ سر څه شوه سای لنډېدله. she denies any family history of heart disease. سینکوپي غوندې فایندینګز دي، خو دا خو سینکوپي نه ده، سینکوپي نور څه دي، یعنی راپرېوته یو دم بېهوشۍ غوندې حالت پرې راغی. she denies any family history of heart disease. کومه تاریخچه په فامیل کې د زړه د ناروغۍ نه لري. په یاد لري telemetry monitoring reveals an irregular heart rate of 134 per minute. heart rate ته که تاسې وګورئ، هر کله چې heart rate زموږ سره د 100 نه زیاتېږي دا زموږ سره څه شو، دا زموږ سره ټیکي کارډیا شوه. خو بل زموږ سره irregular دی زموږ سره د دې بیټینګ، یعنی غیر منظم بیټینګ دی. بلډ پریشر یې موږ سره های دی 138/54. respiratory rate is 14 per minute. respiratory rate 14 per minute. blood glucose چې دی 84 ملي پر ډي ال دی. fine tremors are observed. ګوره که بلډ ګلوکوز وګورئ 84 کې لا دی، دې ټایم کې زموږ سره ټریمر وغیره نه راځي په پیشنټ باندې چې د هغې د وجې دغه فینټینګ شي ورته یا وغورځېږي. fine tremors are observed in the distal phalanges. یعنې کوم چې د دې distal phalanges دي، په دې کې distal phalanges کې چې دی داسې فاین غوندې ټریمر شته ورو غوندې. ها لړزه پکې شته. electrocardiogram is performed and shown. دغه ای سی جی د دې پیشنټ initial labs reveals a significantly decreased thyroid stimulating hormone. ها دلته ډي ډیز هم موږ سره ورکړه چې موږ کوم لیبز وکتل د دې، نو زموږ سره چې دی thyroid stimulating hormone لیول زموږ سره های و. ها اوس سوال څه شی دی، which of the following location، یعنی کومه ساحه کوم یو location is likely a source of aberrant. ګوره دغه ټکی یاد لرئ، aberrant electrical focus. aberrant electrical foci دوی دا پوښتنه کوي چې په کومه ساحه کې د دې مریض د زړه په کومه ساحه کې یعنی غیر نورماله برقي فوکس موجود دی چې د هغې نه دغه حالت رامنځته شوی. یعنې تاسو ته غیر مستقیما وایي چې دلته یو اریدمیا شته، خو دا اریدمیا په خپله د ای سی جي نه وپېژنئ. سمه ده، تاسې وایي چې د ای سی جي نه خپله اریدمیا وپېژنئ او موږ ته ووایئ چې د دې اریدمیا چې کوم منشا ده په زړه کې د کومې ساحې څخه ده. دا موږ الریډي په درس کې ویلې ډاکټر صاحبانو، که تاسو فکر ورته کړی contributing to this patient symptom. په سوال ما پوه کړی ډاکټر صاحبانو. لومړنی موږ سره څه دی cavo tricuspid isthmus of right atrium. دا که ستاسو یاد شي دا د یو بل ابن ریدم دغه د زموږ سره ایریا ده چې د کوم نه aberrant pulsation رامنځته کېږي یا aberrant firing electrical firing رامنځته کېږي. cavo tricuspid یعنی د inferior vena cava او د tricuspid valve ترمنځ چې کوم ساحه ده isthmus، دغه کې زموږ سره چې دی په کومه ساحه کې په رایټ اټریم کې، یعنې دغه دواړه خو په رایټ اټریم کې دي، د دواړو ترمنځ چې کومه ساحه ده آیا دا خو به د دې فوکس نه وي؟ دا یې لومړنی آپشن. نور آپشن ته راځو. superior subendocardial right atrium. ګوره دا اوس د بل یو سټرکچر دغه دی اناټامیک لوکیشن دی، خو تاسو دا خپله فایند کې اخره کې زه تاسو ته وایم بیا. بل موږ سره ممبرانس پورشن of the interventricular septum. بل انسر دی left posterior atrioventricular groove. سمه ده. بل زموږ سره چې دی pulmonary vein ostia of the left atrium and pulmonary artery root of the right ventricle. زه دا یو 15 سیکنډ ته خاموش کېږم، تاسو پکې رایټ آپشن سلیکټ کړئ. ها رایټ آنسر ته راځم ډاکټر صاحب. رایټ آنسر چې دی دا زموږ سره pulmonary vein ostia of the left atrium دی. دا ځکه دی چې زموږ سره کوم ریدم موږ سره په ای سی جي ښکاري دا atrial fibrillation ریدم دی ډاکټر صاحبانو. atrial fibrillation دا د atrial fibrillation ریدم دی ډاکټر صاحبانو، په یاد لرئ. څه چې دا زموږ سره یو خو ریدم irregular دی RR interval او یو زموږ سره پی ویو نشته، دا دواړه په دې دلالت کوي چې زموږ سره
اریدمیا ده او ایټرل فیبریلیشن اریدمیا ده. د ایټرل فیبریلیشن دپاره چې کوم موږ سره الکتریکل فوکس یعنی د کوم ځای څخه چې د دې غیر نورماله برقي سیالي منشا اخلي هغه زموږ سره پلمونري وین اوسټیا اف د لیفټ ایټریم د په یاد لري ډاکټر صاحبانو. پلمونري وینز اوسټیا یا اوپننګز چې کوم په لیفټ ایټریم کې دي د دې ساحو څخه زموږ سره د ایټرل فیبریلیشن چې کوم فوکس دی یا د دې چې کوم الکتریکل فایرنګ دی دا رامنځته کیږي. دغه نور لینډ مارکس وایي چې دا د څه شی دی کوم چې موږ سره کیبو ټرایکاسپیډ اسمس اف د رایټ ایټریم د دې نه د ایټریل فلټر چې کوم الکتریکل اکټیویټي دی دا منشا اخلي. سوپیریور سب انډوکارډیل رایټ ایټریم چې دی دا زموږ سره د اسینوډ چې کوم نورماله ساحه ده کوم ځای کې چې اسینوډ موجود دی دا هغه ساحه ده زموږ سره سیبانو یعنی اولوي سب انډوکارډیل رایټ ایټریم چې دی. بل ممبرانس پورشن اف انټرونټریکولر سیپټم دی دا د دې سره کوم تړاو نه لري ځکه ممبرانس پورشن د انټرونټریکولر سیپټم چې دی انډوکارډل کوشن څخه منشا اخیستی ده او دا زموږ سره برخه د انټرونټریکولر سیپټم ده. بیا موږ سره لیفټ پوسټیریور ایټروونټریکولر ګروپ دی دا اناټومیک ساحه د کیورنس د کورونري ساینس ته ډاکټر صاحبانو په یاد لري کیورنس زه غلط شم کیورنس موږ سره په کرینیم کې دی میډل کرینل کیویټي کې. ها نو لیفټ پوسټیریور ایټروونټریکولر ګروپ چې دی په دې کې زموږ سره کورونري ساینس دی دا هغه ساختمان دی کوم ته چې زموږ سره د زړه وریدي وینه تخلیه کیږي. بل موږ سره دغه رایټ آنسر شو. بل دی پلمونري آرټري روټ اف د رایټ وینټریکل د دې کوم سیګنیفیکنس نشته دی ډاکټر صاحبانو. نو زموږ سره آنسر چې دی پلمونري وین اوسټیا اف دی لیفټ ایټریم دی پلمونري وین اوسټیا اف دی لیفټ ایټریم دا زموږ سره رایټ آنسر دی په یاد لري ډاکټر صاحبانو. په دې نه پس ایورټا اینډ اټس برانچز ته ځو اناټمي